بسم الله الرحمن الرحیم. ډونالډ ټرمپ امر کړی چې ټول پوځ دې د افغانستان نه راوویستل شي. د ویډیو د شروع کېدو نه مخکې زموږ ویډیو لایک کړئ او د داسې تازه معلوماتو لپاره سحر میډیا چینل سبسکرایب کړئ. تقریبا 20 کاله کېږي چې د امریکایانو پوځیان افغانستان کې میشت دي، خو نن ډونالډ ټرمپ یودم فیصله کړې چې امریکایي ټول پوځیان دې د افغانستان څخه وویستل شي. د امریکا NBC نیوز د 3 لوړپوړو امریکایي چارواکو په حواله خبر ورکړی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وروستیو ورځو کې له خپلو نظامي سلاکارانو په ټینګار سره غوښتي څو له افغانستان څخه د ټولو امریکایي عسکرو د راوتلو پروسه لا ګړندۍ کړي. ټرمپ د دې کار لامل د کرونا وایروس څخه مخنیوی ښودلی دی. ډونالډ ټرمپ داسې ډېرې پریکړې کړي چې بیا ورباندې پښیمانه شوی دی، خو اوس به وګورو چې ډونالډ ټرمپ عملي کار کوي که د پخوا په شان بیا د خپلې خبرې نه تیریږي. د نورو جزئیاتو لپاره سحر میډیا چینل سبسکرایب کړئ.